نه مړینې ما د مینې نوبهار جوړوم د تورو زلفو نه تارونه د سیتار جوړوم پښتونولۍ ګلان په سمه او غږ کې وکرمه پښتون زلمی پختري ډول او سینګار جوړوم د پروګرام په دې برخه کې ښاغلي مجبور صدقې لري چې راشي خپل شعر تاسو ته واوري ښاغلی بخښنه غواړم د دې شعر نه مخکې یوه دقیقه توضیح ورکړم دا چې زما زوی دی او فامیلي روابطو نه بغیر موږ هم داسې دا زوړتیا او د ملګرتیا شپې تېرې کړي د ده د تنکۍ ځوانۍ نه د پخې ځوانۍ پورې عمر د هېواد د بچیانو په روزنه او ښوونه تېر شوی دی او د ده په څنګ کې په سیاسي ډګر کې هم خپلو همسنګانو او همکتارانو کې په ډېره سپېڅلتیا او پاک ژبه مبارزه کړې ده. دویمه برخه فرهنګي برخه ده چې دا فرهنګي برخه د لومړۍ برخې نه یو څه درنښت څنګ کې دا یو نوی نوښت بل موږ د دې شاهد یو چې زموږ یو فرهنګي شخصیت واقعا د ستایلو وړ دی او زموږ ورور دی او د داسې یو فرهنګي شخصیت چې هغه د دې کونړو یو فرهنګي مشر ورور دی او د هغه په ویاړ نن ماښامې جوړوي تاسې نه ډېره مننه کوم او دې یار صاحب ته د اوږده ژوند او د بریاوو هیله کوم. موږ خپل ګلبڼ په سره ور وسوځوو خلکو ترلاسه کړ تاریخ له ګوته خو موږ بودا په خپل لاس ونړوو ډېره هستي او شتو خو موږ لرو ولې مو لاس پردو ته وغځوو څومره بدمرغه شو بې سده شولو چې مو ورور څنګه خپل ونه دراوه او له ځانځانۍ نه بس همدا شي کمه چې لوی شیطان مو په سر وخېژوه او هله به شو بیا د سیالانو جوګه چې مو اغیار له ولو وغورځوو او دا ټول به بیا ناڅي زموږ ډول ته که د یووالي ساز مو وغږوو